بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې د ریاست الوزرا اداري مرستیال په مشید اداري کمیسیون غونډې ترسره کېدل. د کارموندنې د جنایي پیښو د کچو کمولو او د مخدراتو توکو د کمښت او قاچاق د مخنیوي پر اړتیا د لویدیځ زون مسؤلینو ټینګار، او دا چې ایران په کویټ او اردن کې د امریکا پر اډو برید وکړ. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنوونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د چنګاښ میاشتې 28 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام منفي په مشید اداري کمیسیون غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت او د اماراتي شرکتونو په اړوندو موضوعاتو بحث وشو او په اړه لازم تصمیمونه ونیول شول. په دې غونډه کې د یادو موضوعاتو د زیات دقت او ارزونې په موخه کمیټو ته مشخصې دندې وسپارل شوې. د هرات د والي شیخ مولانا اسلام جار په مشید لویدیځ زون مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته کې د کارموندنې فرصتونو رامنځته کولو، د جنایي پیښو د کچې راکمولو، د نشهیي توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه بحث شوی دی. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار ټینګار کړی چې د نیمروز، فراه، غور او بادغیس ولایتونو ځوانانو لپاره د کرنې، صنعت او رغنیزو چارو په برخه کې د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یا ACCI رئیس سید کریم هاشمي په کابل کې له سفیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې لیدنه کې د صادراتو پر زیاتوالي، د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو، د سوداګریزو ویزو ترلاسه کولو بهیر پر اسانه کولو، د لوجستیک خدماتو پر شوالي او د کرنې قانونو او لاسي صنایعو په برخه کې د همکاري پر پراختیا ټینګار وشو. او رسې خبره چې ایران اعلان کړی چې په کویټ کې د الادیري او علي سالم پوځي اډې او په اردن کې د ارزق پوځي اډه په نښه کړې ده. په یادو بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د مهماتو زیرمې او د سونتوکو ذخیرې له منځه وړل شوي دي. بلخوا د امریکا مرکزی قومندانیه استنکام ویلي چې د پرله پسې اومې شپې په بریدونو کې د ایران د څارنې مرکزونه، لوجستیکي بنسټونه او سمندري برخې وړتیاوې په نښه کړې دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.